السلام علیکم ملګرو. څومره چې پاکستان د کرکټ مینوال دي نو هغه ټول ته ډېر مبارک شه. پرون په ایمرجنګ ایشیا کپ کې د پاکستان لوبډلې په فائنل میچ کې انډیا ته غټ شکست ورکړی دی. پاکستان کرکټ ټیم په ایمرجنګ ایشیا کپ په فائنل میچ کې انډیا ته یو غټه ماتې ورکړې ده چې په 40 اورونو کې د انډیا ټول ټیم ختم کړی دی او پاکستان کرکټ ټیم د انډیا نه د میچ په 128 رنونو سره ګټلې دی. د ایمرجنګ ایشیا کپ په فائنل میچ کې طیب طاهر، قاسم اکرم او سایم ایوب ډېر زبردست بیټینګ تر سره کړو. په سکور کارت باندې به هم لږ شانتي نظر اچو او د پاکستان او د سریلانکا د دویم ټیسټ میچ په اړه له هم مهم خبر در کوم. نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ. ملګرو څنګه تاسو ته معلومه ده چې پرون په ایمرجنګ ایشیا کپ په فائنل میچ کې پاکستان کرکټ ټیم انډیا ته ډېره غټه ماتې ورکړې ده او د محمد حارث په کپتانۍ کې پاکستان د ایمرجنګ ایشیا کپ 2023 فائنل میچ ګټلې دی. پاکستان کرکټ ټیم اول بیټینګ کړو چې انډیا ته 353 ډېر غټ ټارګټ ورکړو چې په جواب کې ورته انډیا په 40 اورونو کې مکمل آوټ شو او 224 رنونه راوړل چې پاکستان کرکټ ټیم په 128 رنونو سره د انډیا نه د میچ وګټو. که سکور کارت باندې نظر واچو نو سایم ایوب په 50 بالونو باندې یو کم شپږ رنونه کړي دي. صاحب زاده فرحان په 62 بالونو باندې 65 رنونه کړي دي. عمر بن یوسف په 35 بالونو باندې 35 رنونه کړي دي او طیب طاهر په ډېر زبردست بیټینګ کړو چې طیب طاهر په 71 بالونو باندې 108 رنونه کړي دي چې سنچري هم وهلې و او قاسم اکرم په یو بال باندې 0 رنونه کړي دي. کپټن محمد حارث په 6 بالونو باندې 2 رنونه کړي دي. مبشر خان په 47 بالونو باندې 35 رنونه کړي دي او مهران ممتاز په 10 بالونو باندې 14 رنونه کړي دي. د نه علاوه محمد وسیم جونیئر په 10 بالونو باندې 18 رنونه کړي دي او سفیان مقیم په 8 بالونو باندې 4 رنونه کړي دي چې ناٹ آؤٹ پاتې شوی وو. که پاکستان په بالینګ باندې نظر واچو نو ارشد اقبال په 7 اورونو کې 34 رنونه ورکړي چې 2 وکټ یې اغستې وي. قاسم اکرم په 3 اورونو کې 23 رنونه کړي چې 1 وکټ یې هم نه واغستې. مبشر خان په 4 اورونو کې 38 رنونه ورکړي چې 1 وکټ یې اغستې و. مهران ممتاز په 8 اورونو کې 10 رنونه ورکړي چې 2 وکټ یې اغستې وي او محمد وسیم جونیئر په 4 اورونو کې 2 وکټ یې اغستې وي او سفیان مقیم په 10 اورونو کې 3 وکټ یې اغستې وي. نو پاکستان کرکټ ټیم په ایمرجنګ ایشیا کپ په فائنل میچ کې د انډیا نه په ډېر غټ مارجن سره دا میچ وګټو. د کال 2023 د ایمرجنګ ایشیا کپ فائنل میچ پاکستان وګټو چې اتلولي په خپل نوم کړه او چیمپئن شو. راځو ملګرو د پاکستان او د سریلانکا د دویم ټیسټ میچ په اړه خبره کوو. څنګه چې تاسو ته پته ده ملګرو د پاکستان او د سریلانکا اولنې ټیسټ میچ پاکستان ګټلی و. نو د نن د پاکستان او د سریلانکا دویم ټیسټ میچ شروع شو. که دا ټیسټ میچ پاکستان وګټو نو پاکستان به د سریلانکا نه د ټیسټ سیریز وګټي. د پاکستان او د سریلانکا د ټیسټ میچ اوس شروع دی چې پرې کې شاهین افریدي او بابر اعظم نور هم غټ ریکارډونه جوړولی شي. نو تاسو رائے لرئ چې پاکستان به د سریلانکا نه د دویم ټیسټ میچ وګټي او سیریز به په خپل نوم کې او کنه. خپل رائے زما سره ضروري شیر کړئ. د داسې نورو کرکټ معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. ملاویږو په بل ویډیو کې. د الله په امان.